خوست کې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د هڅو په دوام د دغه ولایت کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د کوار مؤسسې درې د پاکو اوبو هغه شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارلې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او په زرګونه خلک به ترې برخمن شي. د مسؤلینو په خبره په تیرو نږدې 3 کلونو کې پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. دغه پروژه چې موږ تطبیق کړه د 3 کلي کې واسه بلخیل باندې ځای کوچخیل کلی و او د مرکز 2 کلي و او په دا ټولو 14 میلیونه 4 لکه څه مصرف دغه نه جمله تقریبا 515 فامیله کورنۍ مستفید کیږي. د خوست ځایي اوسیدونکی ګل عباس وایي پخوا د څښاک پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو د پاکو اوبو د یادو شبکو په جوړېدو سره به یې یاده ستونزه هواره شي. ډېر د افتخار او د خوښۍ ځای دی چې موږ د کلي د څښلو د اوبو شبکه یې د استفادې وړ وګرځېده چې تقریبا 160 کورونه او 340 کورنۍ دي دغه د څښلو د اوبو نه د صحي اوبو نه برخورداره شول. اخو اسماعیل بیا ټینګار کوي چې لا هم په دغه ولایت کې د زیات شمیر سیمو خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په کار ده چې همکاري مؤسسې او حکومت یا د ستونزه ژر حل کړي. پخوا موږ د صحي اوبو د نشتون څخه ډیر کړي دو، اوس چې دغه پروژه سر ته ورسېده موږ د صحي اوبو څخه برخمن شو. په خوست کې پاکو اوبو ته د لاسرسي دا شبکې داسې مهال ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په وروستیو کالونو کې د ځمکې لاندې اوبه سطحه ټیټه شوې او د دغه ولایت ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو خلک هم په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.